د نن د دې مبارکې غونډې مشر میلمه پروفیسر نورالامین یوسفزی بابا او زمونږ د نن شاهزلمی نصیبزاده تنها ګران صاحب ټولو درنو محترمو شاعرانو ادیبانو او د بریکوټ د سوات درنو پښتنو السلام علیکم. زه نن ډېر خوشحاله یم په دې چې زه د ډېرې مبارکې غونډې د صدر په حیثیت تاسو سره خبرې کوم. دلته چې څومره کرسۍ پرتې دي را ټولې ډکې دي او د دې نه شاته هم خلک ناست دي او دا د کتاب مخکتنه ده، مشاعره هم نه ده، یعنې د دوو کتابونو مخکتنه ده. نو دا ډېره د فخر خبره زموږ دپاره چې زموږ د سوات خلک په خپل ادب دومره مین دي. هغه ورځ په شموزو کې مشاعره وه، په هغې کې هم حال کرسۍ په کرسۍ ډکو او یو سل خلک پکې ولاړو. نو دا زموږ دپاره خاص کر یو ځل ما ویلي چې د مردان مثال د شاکر صاحب په کتاب مې لیکلي په هغه کې سریزه کې چې د مردان مثال د دواړو منځ کې ګنډ دی، خیبر وار تېر کو اوس وار د ملکنډ دی. نو زمونږ د ملکنډ سیمه چې دا د دې په ذمه باندې ډېر کارونه دي او د پښتو ژبې دا کم ډولۍ چې ده دا به انشاءالله چې د دوی په دې انګړ کې موجود دی او د دې په برکت باندې به مونږ د خپل قام او وطن د سباون روښانه کولو خوبونه هم وینو او عملي کار به هم کېږي انشاءالله. خوشحال بابا فرمایي چې شاعر په حق لوی چې خلک خخ په خوب وده وي دی بې خوبه، خلک خخ په خوب وده وي دی بې خوبه، د پالنګ د پاسه خوب وي پرې مهال او سرهوا لکه تبجن هسې وهیږي، سرهوا لکه تبجن هسې وهیږي، د خپل ځان سره خوله پټه جواب سوال او دانایی علم حکمت پکې زیاتیږي، دانایی علم حکمت پکې زیاتیږي. څوک چې خو کا د شعر استعمال او شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یو وګسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال. د هغه شاعر دانې او شپه ژبه چې د شعر تر دانې پلوري په مال. خوشحال بابا د دې شعرونو په شا باندې د شاعر د مقام او د منصب په هکله چې کومه خبره شوې ده نو تاسو په خپله وګورئ چې کوم شاعر کله په دې معیار پوری په دې توله پوری نو هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي، هغه د قام او د ولس فخري او د هر شاعر دپاره ارضیت، مقامیت او قومیت بې حده ضروري. ځکه چې دا د هغه پیژندګلي د دغه خاوره چې دا د ده پیژندګلي ده. د سوات د شاعر په شعر کې چې د سوات د ابشارونو شړاری نه و او د مڼې سوروالی او خوږوالی نه و او د نخترو شغار نه و او د دې سیند دا شړار نه و او دغسې د دې شولو دا خوشبویانې نه وې او دغسې پکې د دې غرونو دا وقار نه و. نو پوه شه چې دا د سوات شاعر نه دی. بیا وختي ملګرو ډېرې ښې خبرې کړي، ډېر ښې مقالې، ډېر ښه تاثرات ملګرو وړاندې کړي، ډېر ښه نظمونه. نو چې کله د یو شاعر غالبا چې ډاکټر همدرد دې ته اشاره وکړه چې تاریخ چې دی دا ادب چې دی دا رښتونی تاریخ دی او رښتونی تاریخ په دې دی چې په تاریخ کې عموما چې تاریخونه لیکلی شوي دي د بادشاهانو لیکلی شوي دي، د بادشاهانو تاریخونه لیکلی شوي دي، د قوم تاریخونه ډېر کم لیکلی شوي دي او بیا د قوم تاریخونه چې هم لیکلی شوي دي د قوم د مشرانو لیکلی شوي دي، د عام ولس تاریخ نه دی لیکلی شوی. د چا معاشي حالت، د چا اقتصادي حالت، د چا جسمانی حالت دا نه دی لیکلی شوی چې څنګه دی او هغه اوس که چېرته جدید ساینسي بنیاد باندې کېدونکی ریسرچ چې کوم دی هغې کې څه کوي نو کوي به، خو تر اوسه پورې چې کوم تاریخونه موږ سره دي نو د هغې نه د قوم د پوره رغاونې او د پوره وجود پته نه لګي. شاعر ادیب چې دی دا واحد کس دی چې دی د قوم د هر اړخ
د قوم د جسمانی او د روحاني تاریخ پورا لیکونکی دی. د دې مورخ په لاس چې سړي کړی کېږي نو پای کې اخلاص همي، پای کې حقایق همي او پای کې هغه دور هم ټول پروت دي. حمزه بابا فرمایي چې د قام ژبه، د قام خوله، د قام درد او د قام سوی. شاعر یادوي د قام ژبه، د قام خوله، د قام درد او د قام سوی، د قام عقل خو د قام په نظر کې لیونی. لکه شمع د خپل قام انجمن کړي منور، لکه شمع د خپل قام انجمن کړي منور، خو په خپله لکه دود له مجلس وي بهر. شاعر نه د قام نه څه کریډټ غواړي او نه د څه انعام غواړي او نه د څه اکرام غواړي. هغه د هغه قدرت په ده کې دا صلاحیت اچولی او په هر قام، په هر ژبه، په هر وطن کې الله تعالی دا شاعران، ادیبان او فنکاران پیدا کړي دی چې دوی د دې قام، د دې ژبې، د دې روایاتو، د دې اقدارو د امانتګري راتلونکي نسل ته ورسوي او دوی په دومره اثرناک ډول رسوي چې خلک ورسره متفق کېږي. نو نن که مونږ د خپل ځان سوري ته ناست یم او یا دنیا په امن ښایسته کېږي، دواړو کتابونو په مخکتره کې موجود یو، نو د دې دومره ښایسته شاعرانو او د دې دومره ګڼې ګوڼې نه تاسو دا اندازه ولګوئ چې نصیب زاده تنها په شاعرانو څومره ګران دی او د هغه میانان څومره دي. د دې نه اندازه ولګوئ چې هغه په دې کې پوره کامیاب دی، چې هغه ته دا په مینه باندې ملګري راغلي دي، لرې لرې نه راغلي دي. نو د دې غونډې د کامیابۍ وړاندې دلیل خدا دی. دویمه دا ده چې شاعر چې دی د ده په ژوند کې الله تعالی داسې یو کمال اچولی چې د تاسو په خپله ځان ته سوچ کوئ، دا زموږ شاعران چې دي د بچو رزق راتروړي او کتابونه پې چاپ کوي. یعنې د بچو د خولې نه نوڼۍ راکاږي او کتاب پې چاپ کوي. کتاب ځینې خلک وایي کتاب خرڅېږي نه، کتاب څوک اخلي نه. د دې سره زه بلکل اتفاق نه کوم. د هغې وجه دا ده چې کله ته ښه شاعري وکړي او ولس ته وړاندې کړي، ولس به یې خامخا اخلي، خامخا به یې اخلي. دا په ذهن کې مه ساتئ چې ولس یې نه اخلي، ولس به یې خامخا اخلي. خو شرط دا دی چې ځینې ملګري چې دي هغې خامخا په زور شاعري کوي. هغې له پکار دی چې تحقیق وکړي، تنقید وکړي، تاریخ ولیکي. او چې کوم شاعران دي جنون، نو هغې له پکار دا ده چې هغې شاعري وکړي او د هغې د شاعرۍ په برکت باندې په ولس کې ډېر بدلون راشي. دا کوم معیار چې پرېوځي د هغې وجه هم دا ده چې ډېر شاعران نه وي، خو بس مطلب چې په زور لګیا شاعري کوي. بله دا ده چې زمونږ د وطن نه بهر